د هر مسلمان خیر خوایي دا بکې نبی رسول الله ته مسلمان خیر خوایي وکړه مسلمان ته خیر ورسوه مسلمان ته ستاسو د لاسه کومه فایده رسیږي وروي رسوه ضرر ورته مو ورکوه یو صحابي ته نبی رسول الله نیک اعمال ذکر کول داسې وکړه هغه به وګد حدیث دی هغه طرف ته نظم به موضوع بل طرف ته وي اې د الله نه کنيشم کوله کدا نشم کوله نبی رسول الله ورته بل عمل ذکر بیا داسې کوه اخر کې ورته وایي کدام نشم کوله نو چې دام نشي کوله نو ته خو چاته هیڅ خیر نشي رسوله نو بیا داسې وکړه شر دي د خلکو نه بند کا خیر خاصم چاته نشي رسوله د دوه رکو هغه چرته هم ونه لیدل چې یو څه خېګړه دي چا سره وکړه خدای شر خو دې بند کا خلکو ته تکلیفونه مر رسو بیا کنه ځان نه بیا مار لړم ما جوړه نو نبی رسول الله ته وفرمایي چې خیر درکې نشته او دا زړه ته کوم نیک اعمال یادوم دا کولای نشي نو چې دا نشي کولای نو د خلکو ته تکلیف مور کوه کنه مسلمانانو سم پریشان کوه دا ضرر دی بند کدام ستاده پاره ونی کیده چې دا تا کې کم ضرر پروت دی او خلکو ته ورکه دا مور کوه دا بند کا پکار د چې مؤمن خو بل ته خیر ورکی چې خیر نشي ورکول ضرر دې نه ورکول